اکیوټ اپنډیسایټس او یا هم په حاد شکل د اپنډکس التهاب. اپنډکس یا اپنډیسایټس خپله د اپنډکس د حاد التهاب څخه عبارت دی چې د اپنډکس د لومن د ابسترکټیو او نن ابسترکټیو حالات په بیس کې رامنځته شوی اوسیږي. دغه اپنډیسایټس پروسه په هر عمر کې رامنځته کیدی شي، خو خوشبختانه چې د 2 کلنۍ څخه په کم عمر کې واقعیت ډیر کم دي. اناټومي په دې شکل سره ده: د اپنډکس د سیکوم په آخري برخه کې په کوم ځای کې چې د سیکوم 3 واړه ټینیا سره یو ځای کیږي، په دغه ساحه کې موقعیت لري چې تقریبا د ایلوسیکل اوروفیز، یعنی هغه اوروفیز چیرته چې د ایلیوم او همدارنګه لویې کولمې یا غټې کولمې سره یو ځای کیږي. دغه د ایلیوم او د چې کله په غټو کولمو کې ننوځي، په دغه ځای کې یوه دانه هغه جوړوي، یو اوروفیز جوړوي چې دغه اوروفیز د ایلیوسیکل اوروفیز په نوم باندې یادیږي. یعنی همدغه ساحه کې چې ایلیوم په کولون کې انټرس شوي دي او یا هم ننوتي دي، د دې څخه 2 سانتي متره ښکته موقعیت لري. تقریبا د 15 څخه تر 10 سانتي متره پورې دغه د اپنډکس خپله اوږدوالی لري او د اپنډکس ډیامیټر د 3 نه د 8 ملي متره پورې رسیږي او د لومن ډیامیټر چې دی دا تقریبا د 1 نه تر 3 ملي مترو پورې رسیږي. د اپنډکس بلډ سپلای یا هغه آرټریز چې نوموړي ته وینه رسوي او د کوم ځای څخه دا اروا کیږي. اپنډکس میزو د میزنټري درلودونکی دی چې لرونکی د اپنډیکولر آرټري. یعنی اپنډیکولر آرټري هغه شریان ته ویل کیږي کوم چې د وینه راوړي د اپنډکس ته او اپنډکس اروا کیږي. او دغه شریان چې دغه اپنډیکولر آرټري ده، یعنی هغه شریان چې هغه اپنډکس اروا کوي او اپنډکس ته اکسیجنیټډ یا اکسیجن لرونکي یا اکسیجنیټډ بلډ راوړي، دغه د سوپرو میزنټري آرټري یو د سوپرو میزنټري آرټري څخه منشا اخلي چې د ایلیوسیکل یو شعبه ده. او یو بل هم یو اضافي یا اکسسوري شریان چې کومکي شریان ورته ویل کیږي د سیخا خلم آرټري په نوم باندې یادیږي. د نوموړي شریان دغه شریانونو په واسطه باندې د اپنډکس کولمه ورته وایي دا اروا کیږي او د نوموړي څخه بلډ سپلای اخلي. یعنی په عمومي شکل سره موږ ویلی شو چې د اپنډکس کولمه د اپنډیکولر آرټري په واسطه باندې چې د اپنډیکولر آرټري په واسطه باندې د سوپرو میزنټري آرټري چې دا د ایلیوسیکل د شبکې یا د فلکسوز یوه شعبه ده، د نوموړي په واسطه باندې اروا کیږي. د اپنډکس بعضې ولادي یا کنجنیټل انومالیز یا ابنارمالټیګانې لري چې دغه ابنارمالټیګانې عبارت دي له اجنیسس آف اپنډکس، سایټوس انورسس and duplication of appendix. اجنیسس آف اپنډکس امکان لري داسې یو حالات ته ویل کیږي چې امکان دې ولري چې په ولادي توګې سره یعنې اپنډکس بیخي د سره موجود نه اوسیږي. بل سایټوس انورسس په دې حالت کې نه یوازې چې د اپنډکس
عروه په چپې خوا کې موقعیت لري، بلکې بطني احشا د ښي خوا هم په چپه خوا کې موقعیت لري. یعنې هغه احشاوې چې په د ښي خوا کې باید موقعیت ولري دغه نوموړي ټول په چپه خوا کې موقعیت لري، او هغه احشاوې چې په چپه خوا کې موقعیت ولري دغه نوموړي ټول په ښي خوا کې موقعیت لري، او معکوساً د چپې خوا په ښي خوا کې او د ښي خوا په چپې خوا کې موقعیت لري. یعنې دا خپله داسې یو حالت ته ویل کېږي چې دغه د اپنډکس کولمه نه یوازې د اپنډکس بلکې د اپنډکس څخه علاوه نور د ښي طرف احشاوې ټولې په چپه خوا کې موقعیت لري، او د چپ طرف احشاوې ټول په ښي خوا کې موقعیت لري. دغه حالت ته سیټوس انورسوس ویل کېږي. او بل ډوپلیکیشن اف اپنډکس، ډوپلیکیشن اف اپنډکس کې درې خبرې دي. دا د اپنډکس دوه ګونې حالات یعنې چې درې ډوله ډوپلیکیشن د اپنډکس موجودې دي، چې اول ته انکمپلیټ ډوپلیکیشن ویل کېږي، چې دغه حالات کې د اپنډکس سیکوم چې د اپنډکس خپل د سیکوم څخه منشا اخلي، خو وروسته د منشا اخیستلو څخه دغه اپنډکس بیا په دوو برخو باندې تقسیمیږي. یعنې په عادي حالت کې اپنډکس چې دا د سیکوم څخه منشا اخلي او د سیکوم نه د ګوتې راوتی ساختمان دی، خو په دغه حالت کې بیا داسې اوسېږي دغه د ګوتې ماننده ساختمان نه اوسېږي، بلکې داسې یو دوه سرې په شکل باندې هغه یې ځان ته غوره کړی وي. لکه دغه عکس کې چې تاسو ګورئ دغه تصویر کې دغه دا د نوموړي یو ډېر ښه لوګو ده. او بل هم بیا داسې یو حالات کې وي چې د یو سیکوم څخه په جلا برخو کې دوه اپنډکس منشا اخیستې وي، یعنې سیکوم یو سیکوم وي، سیکوم یو وي، خو دغه اپنډکس چې دی دوه دانې، یو د یو برخې د ټینې څخه او بل د بل برخې څخه منشا اخیستې وي. یعنې سیکوم یو وي خو اپنډکس دوه اوسېږي. او بل بیا داسې یو حالات دی چې د دریم دوه سیکومه موجود وي او هر یوې لرونکی د یو اپنډکس وي. یعنې په دغه تصویر کې که چېرته موږ وګورو په دې تصویر کې دوه سیکومه موجود دي او دغه هر سیکوم لرونکی د یو اپنډکس دی. او که چېرته موږ په دغه تصویر کې بیا وګورو سیکوم یو دی لرونکی د دوه اپنډکسه دی، په دې تصویر کې هم سیکوم یو دی لرونکی د دوه اپنډکسه دی، خو په دغه تصویر کې چې ګورو موږ دوه سیکومه دي او هر سیکوم لرونکی د یو اپنډکس دی، او په دې تصویر کې بیا سیکوم یو دی او لرونکی د یو اپنډکس دی، خو دغه اپنډکس یې بیا په خپل سر کې بیا دوه لارې غوره کړي دي، یعنې په دوو برخو باندې تقسیم شوی دی. نو دغه حالات ته انکمپلیټ ډوپلیکیشن ویل کېږي او دغه نوموړي حالت ته ډوپلیکیشن اف اپنډکس ویل کېږي. د اپنډکس موقعیت یا لوکیشن چیرته دی؟ لکه څنګه چې اپنډکس د موقعیت له نظره په مختلفو ځایونو کې موقعیت لري، لکه ریټروسیکلز، پلویک، پوسټ ایلیل، پاراسیکل، سبسیکل او سبسیروزل. ریټروسیکلز چې تقریبا 4.8% او پلویک کې 14.5% او پوسټ ایلیل 5% او پاراسیکل 2% او همدارنګه سبسیکل 1.5%. په دغه نوموړو ځایونو کې د اپنډکس موقعیت لري. او سبسیروزل چې په ډېرو کمو حالاتو کې موقعیت لري چې البته د جراحي په کیس کې ډېر سخت او یا هم اکثره د بعض د جراح ډاکټر صاحبانو څخه مس کېږي، وایي دغه ناروغ سره اپنډکس نه لري، د اجنیسس ده، خو طبعا هغه به اجنیسس نه وي، خو هغلته به اپنډکس موجود وي، خو اپنډکس به سبسیروزل اوسېږي، سبسیروزل به اوسېږي. او چې د جراحي پروسه هم ډېر یو سخته پروسه ده، یعنې سخته تر څو چې ډېر مس کېږي، سخته ده خو مس کېږي، ډېر زیات مس کېږي. نو دغه د اپنډکس د موقعیت له نظره دا د اپنډکس موقعیتونه دي چې تاسو یې ګورئ چې دغه کولی شي چې په هر طرف ته سیر اختیار کړي. نو
بعضې په حالات کې مثلا ریټروسیکل سیر اختیاروي، بعضې حالات کې پیلویک سیر اختیاروي او بعضې حالات کې پوسټ ایلیل سیر اختیاروي او بعضې حالات کې پاراسیکل سیر اختیاروي او بعضې حالات کې هم سب سیکل سیر اختیاروي او بعضې حالات کې هم سب سیروزل سیر اختیاروي چې دا د اپنډکس د موقعیتونه دي